مینه بس چینه سره شعرانه وکړي هغې ته مینه نه دغې ته مینه نه وایي نه وایي ورته بچې یا لکه نه وایي ورته که نه څومره خوند به یې کولو چې دغه شان ماشومانو په دومره عمر کې چغې والې چې د الله په پیغمبر مین یم زه محمد رسول الله سره محبت کوم زه رسول الله سره محبت کوم زه په دین مین یم په مدرسه مین یم خوند به هغې خبره کولو چونکې دا پاتې شوه د مینې محبت خبرې خپلو بچو ته لاس کې موبایل مه ورکوئ اکثره ماشومان ډرامې ګوري فلمز ګوري د هغه ډرامې او د فلم اثر په بچي پرېوځي چې کومه کهاني په ډرامه کې وي کومه کهاني په فلم کې وي په فلم په ډرامه کې یارانې دا څیزونه ډېر زیات وي زیاتر داسې بچي په کور کې دا ډرامې ګوري په ټي وي باندې ګوري په موبایل باندې ګوري نو دې سره ماشوم خراب شي تاسو کوشش دا کوئ چې داسې وړو ماشومان ته کم عمر ماشومان ته موبایل قطعاً مه ورکوئ چې د 18-20 سال نه مخکې کم ماشوم کم عمر ماشوم نو هغې ته تاسو موبایل مه ورکوئ هغه ماشومان چې بیا په موبایلو باندې ډرامې ګوري فلمز ګوري مطلب داسې ویډیوګانې ګوري په ډرامه فلم کې خو ټولې یارانې دي او د یارانو خبرې دي دا ماشومان باندې بیا د هغه ډرامې د فلم اثر پرېوځي بیا په خپلې فیملی کې هم دغه شان حرکت یې کوي لکه څنګه چې تاسو په سیټ باندې دا ویډیو ګورئ دا ماشوم دی په نالت شوی دی جاړي زما پلانۍ خوښه ده ډنګرۍ مې خوښه ده زر پسې لیونۍ ما نشې شروع کړي دي ډېر زیات د افسوس مقام دی او ډېر زیات خفه شوم په دې به مونږ خوشحالېږو نه مونږ په دې بچي فخر نه کوو مونږ به دعا کوو چې الله زمونږ آینده نسل آینده بچي د داسې حرکتونو او د داسې یارانو نه وساتي دا ډېر د نقصان خبره ده مونږ د خو وړه خبره ښکارو خو دا ډېر د نقصان خبره ده تاسو ماشومانو باندې موږ څومره یقین کوو اعتبار کوو هر سړی خپل کور ته لیږي پردي کور ته ورشه دې کور نه دا څیز راوړه هغه راوړه اعتبار پې کوي نن سبا په داسې ماشوم باندې هم بې اعتبار نه دی پکار ولې چې ماشوم ته په لاس باندې هم موبایل ورله فلم ګوري ډرامه ګوري په ډرامه فلم کې داسې کهانۍ نه په هغه کې ټولې یارانې معشوقې بس د هغې نه هغوی زده کړه وکړي هغه اثر په دې بچو باندې وغورځېږي تاسو کوشش کوئ چې خپلو بچو ته موبایل مه ورکوئ خپلو وړو ته موبایل مه ورکوئ سکول ته یې لېږئ سکول نه بعد چې کوم د کم پري ټایم وي ماشوم هغه مدرسې ته استوئ چې دا دیني سبق وی د قرآن مجید سبق وی خو د افسوس مقام دا ده دا صرف دوی د ایکټنګ دا خبرې دا ټول دوی د ډرامو نه زده کړی دی تاسو یقین په رب د ذاتو کې مونږ پې فخر نه کوو زه پې خفه شوم نقصان دی هر بچي ته نقصان دی د داسې ماشوم اثر په بل بچي پرېوتی شي سبا زموږ په معاشره کې داسې بل ماشوم ته د ویډیوز وګوري بل ماشوم هم دا وایي چې یاره ده خو دغه شان یارانې کړي دا دوستانې کړي دا زمونږ به یې هم کوو نو دا اثر په بل بچي هم غورځېدی شي خو تاسو کوشش کوئ ډرامه فلم دا قطعاً ماشوم ته مه لګوئ په ماشوم باندې مه ګورئ ماشوم ذهن چې کم دی که نه دا دوی غلط طرف ته اړی د یارانو طرف ته د معشوقو طرف ته اړی تاسو یقین په رب ذوالجلاله کو چې په دومره عمر کې مونږ دا څیزونه قسم په خدای که د سره پیژنده او نه راله پته وه تقریبا دا 19 سال پورې ته 18 سال 20 سال پورې مونږ په یو څیز باندې نه پوهېدو نه راله پته چې دا څه دي او دا څه نه دي خو صرف په صرف دا څه وجه د څه سبب کېدی شي وجه غټه دا ده چې دوی ډرامه فلم شته دا چې کوم دوی ګوري په دې کې کوم کهانیانې دي نو صرف دا د هغې اثر دی په دې بچو باندې په دې ماشومان باندې د هغه ډرامې د فلم اثر غورځېږي نو کوشش وکړئ د موبایل نه د فلم ډرامې نه ماشوم لرې وساتئ